ځان به مې وژلی وي او ویر به مې کوټه کې وي یو ګروپ زهر پاش او یو تصویر به مې کوټه کې وي. دې سړي د نننۍ شپېنۍ مشاعرې ویندوي کوله او خپل یې څه نه ویلي. نوبت ده ته رسیږي پیژنئ وسیم مثال دی او ده د بشیر باران غزل انتخاب کړی. راځئ چې ډېره مننه. زه هم تاسو ټولو ته اول سلامونه نیکې هیلې. بیا د هغې نه وروسته یو غزل دی په دې هیله چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. یو ګروپ زهر پاش او یو تصویر به مې کوټه کې وي یو ګروپ زهر پاش او یو تصویر به مې کوټه کې وي ځان به مې وژلی وي او ویر به مې کوټه کې وي یو ګروپ زهر پاش او یو تصویر به مې کوټه کې وي رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تېروي رب چې په ما دا کرم کوي په ما به تېروي کرښې به مې ورانې وي تقدیر به مې کوټه کې وي کرښې به مې ورانې وي تقدیر به مې کوټه کې وي ځان به مې وژلی وي او ویر به مې کوټه کې وي یو ګروپ زهر پاش او یو تصویر به مې کوټه کې وي هیڅوک باید کتلا پاسلی سبب لا شک نه وي هیڅوک باید کتلا پاسلی سبب لا شک نه وي ولې څنګه چا دغه تفسیر به مې کوټه کې وي ولې څنګه چا دغه تفسیر به مې کوټه کې وي ځان به مې وژلی وي او ویر به مې کوټه کې وي یو ګروپ زهر پاش او یو تصویر به مې کوټه کې وي زه به اخري سلګۍ کوم سترګې به ښکته کړم زه به اخري سلګۍ کوم سترګې به ښکته کړم ختم به روان وي او تقریر به مې کوټه کې وي ختم به روان وي او تقریر به مې کوټه کې وي ځان به مې وژلی وي او ویر به مې کوټه کې وي یو ګروپ زهر پاش او یو تصویر به مې کوټه کې وي ستا له لاسه زخم به مې سر ته ادې کښېنوي ستا له لاسه زخم
به مې سر تا دې کښېنوي ستا د لاسو نښه یو زنځیر به مې کوټه کې وي ستا د لاسو نښه یو زنځیر به مې کوټه کې وي ځان به مې وژلی وي او ویر به مې کوټه کې وي یو ګروپ زهر پاش او یو تصویر به مې کوټه کې وي ډېره مننه ډېره